د شیخ ابو نصر فراهی بندر د سړک د پخولو په چارو کې 50 سلنې پرمختګ په هرات کې د ایران سرکنسول له دې پروژې څخه د لیدلو پر مهال چې هیواد د هغې د جوړولو مسؤلیت پر غاړه لري د روان لمریز کال تر پایه د بشپړېدو لپاره له هڅو خبر ورکړ. باشه بحث‌های تعمیر مسائل مالی بود برای ما. شما می‌دونید ما تو تحریمیم و الان بخش از عمده پولای ما که توی بانک‌های دیگه تحریم بود الان بخش اینا رو آزاد کردیم. به مرور ان شاءالله اینا رو آزاد خواهیم کرد و در اختیار مهندسین محترمی که دارن اینجا فعالیت دارن می‌کنن حتما در اختیارشون قرار خواهیم داد که این بتونن انجام بدن. بخش هم تامین مواد اولیه هست، هم گفتم هم بحث بیل هست، هم بحث گازوئیل که حالا با صحبتی که امروز من حتما خواهیم داشت با جناب آقای دکتر هاشمی استاندار محترم در بیجان سعی می‌کنیم که این چند تا مشکل ان شاءالله به زودی بتونیم حل بکنیم. د فراه سیمه ییز مسؤلین هم د وړو هیوادونو لپاره د اقتصادي او سوداګریزې لارې پر اهمیت په ټینګار سره د هغې د جوړولو چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو د اقتصادي لحاظ باندې په تجارتي لحاظ باندې ډېره مهمه لار ده ځکه دا لار تقریبا د نیمروز تر لارې او د اسلام قلعه لارې نو چابهار او بندر عباس نو زموږ د معلوماتو په مطابق تقریبا یو څه کم 1500 کیلومتر ذات کم د نږدې تمامېږي. نو دا د دوی ملي تاجرانو زموږ ملي تاجران دواړو لپاره ډېر مهمه استراتیژیکه لار ده خصوصا د تجارت او د صنعتو په دې بخش کې او د اقتصاد بخش کې. په همدې حال کې د فراه یو شمېر سوداګر او اوسیدونکي د دې سړک له نامناسبه وضعیت څخه شکایت لري او وايي خرابوالي یې ورته جدي ستونزې رامنځته کړي دي. دوی هیله مند دي چې د دې پروژې بشپړېدو سره په فراه ولایت کې د اقتصادي ودې زمینه برابره شي. از لحاظ نقطه مرزی و تا به خود شهر فراه سرک کن غریب است از طرف جمهوری اسلامی ایران اسفارت باشه، کار از این سرک تکمیل باشه. ما اطمینان دارم باور داریم که در ولایت فراه میتونیم که شاهد یک انقلاب صنعتی باشیم. زموږ خپل زه موټر لرم ډیر پر د الین باندې پازاب یم باور وکړه چې دا په میاشت کې ور موږ ته نوبت رسېږي هغه ولاکه تر کړی موږ تر دا عوارض اضافه کېږو. دا سړک ډیر خراب دی بې ځایه خراب شهر څو وایم دا ډیر خراب دی. د شاوخوا 113 کیلومتره اوږدوالي سره د شیخ ابو نصر فراهی بندر سړک یو 8 میل د جوړولو چارې د 1480 لمریز کال کې د ایران په مالي ملاتړ پیل شوې وې خو د ایراني چارواکو په وینا دغه پروژه د وروستیو 12 جګړو او د ایران پر وړاندې اقتصادي فشارونو له امله له ځنډ سره مخ شوې وه.